I'm almost home. I'm almost home. زه تقریبا کور کې یم. I'm almost home. زه تقریبا کور کې یم. کله چې هم بهر نه راځي او د کور په یو برخه کې خواوشا کیې نو ته دا جمله استعمالولی شي چې I'm almost home. زه تقریبا کور کې یم. I'm close to home now. I'm close to home now. زه اوس کور ته نږدې یم. زه اوس کور ته نږدې یم. هر کله چې څوک موږ نه پوښتنه وکړي یعنې زیاتره وخت په ټلیفون باندې چې چیرته یې ورته ویلی شو I'm close to home now. زه اوس کور ته نږدې یم یعنې خواوشا کوم کوڅه کې چې یې یا نږدې نو ته ویلی شي close to یعنې نږدې یم ورسره close to هغې دپاره استعمالیږي. I'm close to home now. زه اوس کور ته نږدې یم. کور په ځای آفس هر ځای چې تاسو یادوئ خو close to یعنې خواوشا. I'm nearly at home. I'm nearly at home. زه تقریبا کور سره یم. دا هم د لومړۍ جملې په مثال هماغسې معنا ورکوي تقریبا چې یعنې زه کور سره نږدې یم. هغه تقریبا کور کې یم او دلته I'm nearly at home. زه تقریبا کور سره یم یعنې. دا ټولې جملې منګه په مختلف ځایونو کې او په مختلف حالاتو کې چې د کور خواوشا یا دفتر یا د یو ځای خواوشا یو که هغه هاسپټل که هر ځای نو دا جملې منګه کارولی شو چې نږدې یم یا لرې یم یا کور کې تقریبا یم نو دا جملې منګه استعمالولی شو. I'm on my way home. I'm on my way home. زه کور ته روان یم. که مثال مخکې څنګه ما ویلې په ټلیفون څوک موږ نه پوښتنه وکړي چیرته یې موږ ویلی شو I'm on my way home. زه کور ته روان یم. خو که کور نه موږ ته پوښتنې ته زنګ راشي چې چیرته یې ته ورته ویلی شي کور ته در روان یم. کور ته روان یم او کور ته در روان یم دا صرف معنا فرق کوي. I'm on my way home. زه کور ته روان یم. I will be home soon. I will be home soon. زه به زر کور ته ورسیږم. I will be home soon. زه به زر کور ته ورسیږم. I'm coming home. I'm coming home. کور ته راځم. I'm coming home. کور ته راځم یعنې کور ته در روان یم. خو که چیرته د کور څخه لرې یې نو ته ویلی شي I'm away from home. I'm away from home. زه له کوره لرې یم. I'm away from home. زه له کوره لرې یم. څرنګه چې ما مخکې ویلي تاسو کولی شئ د کور په ځای هاسپټل آفس هر ځای تاسو کارولی شئ.